انسانه ته څومره نیکمرغه یې چې دا صفت لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم فرمایلی دي انسان یعنی مسلمان ته دا اووه شیان اجر او ثواب هر وخت رسیږي که دا په قبر کې هم وي. اول علم هغه چې خلکو ته فایده رسوي. دوهم نهر یا ویله جوړه کړئ. دریم د اوبو لپاره سا کوهي وباسئ. څلورم خورما ونې وکرئ. هغه ونې وکرئ چې میوه ولري. پنځم مسجد جوړ کړئ. شپږم کتاب په میراث کې پرېږدئ یا هغه لیکنې کتاب چې اسلامي ټولنې ته پرې خدمت وشي. اووهم نیک صالح اولاد چې مرګ نه وروسته ورته استغفار کوي، الله تعالی څخه ورته بخښنه غواړي، نیک عملونه کوي. نو محترمینو مسلمانانو، په دې اووه عملو کې یو عمل هم تاسو که وکړئ نو الله جل جلاله به تاسو د دې اجر او ثواب تر قیامته پورې درکړي. نو محترمینو مسلمانانو، ستاسو خلک سره دا هیله کیږي چې دا پیغام مخکې هم شیر کړئ چې نورو مسلمانانو ته د دې معلومات وسي.